علي وزیر یو ځل بیا په پاکستاني ریاست باندې اور بل کړو. عمران خان ولې غوسه شو؟ پی ټی ایم ټویټ باندې ولې ټول پاکستان لړزیږي او تر ډاریږي؟ ویډیو وګورئ چې تازه څه شوي دي. قدرمندو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر په یو ټویټ پیغام کې ویلي دي چې پاکستاني ریاست خلک د ډالر په مقابل کې وژني. د پی ټی ایم دغه مخکښ مشر علي وزیر د پاکستان پوځ ته په خطاب کې ویلي دي چې اوس واړه ماشومان هم په دې پوهیږي چې تاسو ترهګر یاست او د ډالر په مقابل کې خلک وژنئ. د علي وزیر پر وینا په دې باید ټول وپوهیږو او ټوله دنیا هم پرې خبره ده چې ترهګري شتون لري د هغوی تر شا د پاکستان پوځ پراخ ملاتړ او لاس لري. نوموړي په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې راو انور د پولیسو له لوري په رینجر موټر کې وړل کیږي. هغه لوبه چې وسلوالو طالبانو او نور ادارو سره کیږي له ټولو څخه د پښتون نسل وژنه څرګنده شوې او څرګندیږي. نوموړي دا ټولې خبرې د پاکستاني طالبانو پخواني ویاند د خوشي کېدلو په غبرګون کې کړي دي. د وسلوالو طالبانو پخواني ویاند احسان الله احسان د ازادېدو په اړه په ټولنیزو رسنیو ډیریو خلکو د اړوندو ادارو څخه سپیناوی غوښتی دی چې ولې او په کومې معاملې سره رخصت شوی، خو ریاست لا هم چوپ خوله ناست دی. د معلوماتو له مخې د طالبانو ویاند احسان الله احسان د پاکستان د پوځ تر ولکې لاندې په تیښته بریالی شوی دی، خو اوس یې په یوې ویډیویي پیغام کې خبر ورکړی دی چې ګواکې د پاکستاني پوځ او د استخباراتي ادارې په اړه به له ډیرو پټو رازونو څخه پرده پورته کړي. علي وزیر د طالبانو د همدې ویاند په اړه لیکلي دي چې ولې او په کومه په تیښته بریالی شو. علي وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښو مشرانو له ډلې څخه دی چې د پی ټی ایم د راتګ سره سم تر اوسه پورې پښتون قام ته د عدالت غوښتلو په مبارزو بوخت دی چې پر مهال یې زندانونه هم تیر کړي دي. علي وزیر تل پر پاکستاني ریاست تور پوري کوي چې ګواکې په دې هیواد کې پر پښتنو ژوند راتنګ کړی دی او د لر او بر د پښتنو په منځ کې ریاست بې اتفاقي راوستلو ته لاس اچولی دی. خو د علي وزیر پر وینا یوه ورځ به د پښتنو پر زړه راښکل شي، کرغېړنه کرخه اغزن تار به د پاکستان په غاړه کې اچوم او حساب کتاب به ورسره پیلوو. د یادولو دا چې د منظور پښتین د نیولو کېدلو وروسته د پی ټی ایم ټول مشرانو د پاکستاني ریاست پر ضد راپاڅېدلي دي او د خپلو حقونو د غوښتلو ترڅنګ یې د ناانصافۍ په اړه احتجاجونه پیل کړي دي.